ټابلیټکا مو د ژوند دښمنه ده. ټابلیټکا یو ډېر خطرناک نشهیي مواد دی چې په اوس وخت کې د افغانستان په ښارونو کې رواج شوې ده. د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ. همدا ټابلیټکا ده چې بدبختانه پوهه او نه باسواده وګړي هم ورڅخه استفاده کوي، خپل او خپلې کورنۍ ژوند تباه کوي. دغه نشهیي مواد چې یو ډول کیمیاوي مواد څخه جوړه شوې ده چې اوس لپاره د غربي او نورو ممالکو څخه افغانستان ته واردېږي او ځوانان په مجلسونو محفلونو کې ورڅخه استفاده کوي. هغه کسان چې د ټابلیټکا څخه استفاده کوي د بدن حرارت درجه یې فوق‌العاده لوړېږي، په همدې اساس اقلیم ورته یخېږي او بدن ډېر ګرموالي ته اړتیا پیدا کوي چې ډېر خلک یې بخارۍ په چلنولو سره ګرموي. همدارنګه د تندې زیات احساس کوي. ټابلیټکا د میتابولیزم سرعت پورته کوي. هر کله چې میتابولیزم سرعت په بدن کې زیات شي، د بدن اعتدال له منځه ځي او بدن ډېر حرارت تولیدوي. کله چې د بدن حرارت زیات شو، طبیعي خبره ده چې بدن مایعات مصرفېږي، نو اوبه او چای ته زیاته اړتیا پیدا کېږي. ټابلیټکا دومره خطرناک مواد دی چې د نور نشهیي موادو په خلاف د انسان په میتابولیزم جدي تغیرات رامنځته کوي چې د هغه په لومړنیو اثراتو کې د قوت او نشاط احساس تولیدوي، دروغجنه مینه په انسان کې پیدا کوي او په مرور زمان سره د معتاد کېدو لامل ګرځي او د انسان بدن د خطرناکو صعب العلاج ناروغیو سره مخامخ کوي. ټابلیټکا یو قرض قیمت په لومړیو کې تر 50 امریکایي ډالرو پورې و، نو اوس لپاره یې هر قرض قیمت 200 څخه تر 1000 افغانیو پورې نزول کړی. د دې لپاره چې ټولو ته ارزانه او لاسرسی ورته وشي، د ټابلیټکا په ترکیب کې کریسټال، هیروین، کوکاین او نور خطرناک نشهیي مواد شامل دي. خوښه شوې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره